اے مسلمانانو د دې ګیرونه د سرونه مو ووي بس دی څو ځلم تې ووه الله بیا را ژوندی کړې دا ګیرې پرېږدئ رسول الله وایي اعفو اللها معافي ورته وکئ معافي دا ده چې چړیب کې مه دغه کوئ لوپرانو له دلیل جوړ کړی دی ګیره به نه وي او څه ورځ په ورځ به یې کټ کوي او باسي دا ولې وایي موږ ویو چې ونثني علیک الخیر په نوسې د ګیرې ایستل ښه دي خیر دی د دې دا مانند ده چې په نوسې باندې ایستل ښه دي او دا لاسونه چې سړی د دې ګیرې والو ته اوچتوي داسې نه چې پالج دا لاسونه وایي د الله بندګانو کم مخ باندې چې ګناه شوي په هغې د الله قهر او غضب ورېږي بس بیا ځان ته دې هر سړی سوچو او دا خبرې موږ د زړه د درد د وجې نه کوو که نور څه نه وی موږ لیوني نه یو چې موږ دا درکولی نو هغه دغه ته وایي احنف ته چې په څو دې ګیره اخېستا نو هغه ته وایي چې په 100,000 درهمه وی که نه څو باندې 100,000 درهمه دا ډېر شی دی ګوره نو ما اخېستا ګاونډي ته وویلې وایي تاسو له د شي په قدر نه پوهېږي قسم په الله که په 40,000 کېدی ما د لا اخېسته د خپله ژبه مې پرې ورکولې او ته لا شل وایې د الله بنده دا د الله ډېر لوی نعمت دی د دې ناشکري مه کوئ ښه هلکه ګیره وام ولې خلک به راته مشر ووایي د الله بنده چې مشر یې ته ووایي نو شکر نه وباسي بعضې وایي بیا راته خلک بابا وایي چې بابا یې درته ویلې د خوشحالۍ نه په سر خاورې واچوه د شریعت لحاظ دا ډېر ضروري دی ښه